دوستانو سلامونه، وخت مو بخیر. که غواړئ چې خپل واتس اپ کې لکه د ټیک ټاک او همداسې د انسټاګرام او همداسې نور کوم برنامې چې دي هغه کې تاسې کله چې زنګ وهئ نو مختلفه افیکټ یا بعضې هغه دي چې غواړي مثلا د خپل عکس یا خپل د ویډیو کال هغه رنګونه چې وي یا افیکټ چې ورته وي تاثیرات هغه بدل کي. نو نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته همدا طریقه ښیو. دا به مخکینی واتس اپ اپډیټونو کې دغه اپشن پکې نه و فعاله. دا یو څه موده کېږي چې دا اپشن فعاله شوی دی. راځئ هغه لپاره چې تاسې به خپل واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ باندې کلیک کول نه وروسته به دې ځای نه سیټینګز نه باندې کلیک کول نه وروسته به پرایویسي ته لاړ شئ او دلته چټ لاک نه لاندې الاو کیمرا افیکټس په دې چې تاسې کلیک وکئ نو بیا به تاسو نه پوښتنه کوي چې اجازه مثلا نو تاسې به په کنټینیو باندې کلیک وکئ. کنټینیو باندې کلیک چې تاسې وکئ نو تاسې دغه اپشن چې دی دا به فعاله شي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.